يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. چاو ګټلا بوردي yeah good. So now you can do the others. دوستان سلامونه، اختر مبارک شه. روزه لمنځونه، طاعت او عبادت مو د خدای په دربار کې قبول او منظور شه. مژده اختر مبارک شه. عید مبارک مسکا جان. سلام دوستای عزیز، امید که جور سر حال باشین و عیدتون تبریک. امید که یک عید خوب و خوش کنار فامیلایتون داشته باشین. ما آمدیم به خاطر نماز عید. نماز عید خلاص شد، میریم میبینیم که دوستا و کسایی که اینجا آمدن اونا چی برنامه ها و چی سرگرمی هایی دارن و امید که با ما باشین دوستای عزیز. دوستانو د افغان ټولنیزو خدماتونو بنسټ دلته په ټورانټو کې د اختر لپاره یو میله یا یو پروګرام نیولی دی چې اختر لمونځ وشو. اوس نو ورځو ګورو چې دلته نورې څه کیسې دي. راځئ دوستانو، موږ دلته له اغلې عزیزه صدیقي سره یو. سلامونه او اختر مبارک شه. السلام علیکم. اختر مبارک شه. ستاسو مبارک شي، د محترمو لیدونکو مبارک شي. خوشحاله یم چې په دې اختري خپرونه کې چې د ANSS یا افغان خدماتي ټولنې لخوا هر کال د افغانانو لپاره تابیا نیول کېږي، تاسو دلته لرو. څنګه دی اختر دلته په ټورانټو کې؟ اختر خو په تورنټو کې په ډېره ښه شانداره توګه هر کال لمانځل کېږي. مخصوصا مدیریت ډېر مهم دی چې دا ویاړ هر کال افغان خدماتي مرکز لري. ډیره مننه او د ښایسته جامې مو هم مبارک شه. ډیره مننه. ښه اختر ولرئ. مننه. عیدتان مبارک باشه. همیشه بر ما بگوین که در این برنامه اینجا به خاطر نماز و هر برنامه‌ای که گرفته بودین مجموعاً چقدر نفر اشتراک کرده بودن؟ تعداد نفرها خب من فکر میکنم از حساب زیاد بود، به خاطر اینکه تا حالی که شاید سه نماز عید ادا شد که این کلگیش به مدیریت مرکز خدمات اجتماعی افغان در تورنتو تدارک دیده شده بود. پس جای افتخار است به خاطر از اینکه این قسم یک کمیونیته یا ارگانایزیشنی وجود داره که میتونه به مسلمین یا به افغانای خود خدمت بکنن و همکاری بکنن. ما همیشه تلاش ما می بوده که مصدر خدمت بر افغانای ما که بیرون مرزی هستن اموانات افغانی خود حفظ کنیم. ډیره مننه صدیقه جان. مننه. تشکر بسیار زیاد. دوستانو ما سره تکړه ځوان چې په سوشل میډیا کې ډیر فعال دی، عارف اوریا صاحب دی. سلامونه او اختر مو هم مبارک شه. سلامونه او نیکې هیلې ستاسو د هم اختر مبارک شي. ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ په خپل برنامه کې. هیله کوم د ښایسته جامې مو هم مبارک شه. ماشاءالله د کابل نه مو راغوښتي که دلته مو پیدا کړي چې نه طبعا د کابل نه دا راته ډالۍ راغلي دي نو د کابل نه مې راوړي دي. مبارک دی بیا هم. مننه. مهدی جان تاسو مبارک نکه. عید شما مبارک باشه. قربان تشکر. عید شما هم مبارک تشکر. باشه. زنده باشین. څوم اختر دی چې په بهر کې تیروئ؟ از ما دا دویشتم که د کوچني اختر په حساب باندې وړی نو دویشتم اختر ده چې په کاناډا کې تیروم او 22 کاله کې چې دلته ژوند کوم او دویشتم کوچنی اختر بوده. 22 کاله یو عمر دی. د کابل یا د افغانستان اخترونه مو نه یادېږي؟ په ډېر تاسف سره ما په افغانستان کې ژوند نه ده کړی. ما ټول ژوند د افغانستان نه بهر کړی. زه ډېر کوچنی وم چې د افغانستان نه وتلی یم او بیا په پېښور کې اوسېدلو پاکستان کې او د هغې نه وروسته دلته. او که په افغانستان کې مو اخترونه تېر کړي بیا به مو ډېر پسې خفه کېدلی؟
ویډیوګانې او چې ویډیوګانې وینم او د دوستانو نه اورم نو طبعا سړی مایوسه کېږي چې کاشکې دغسې اختر موږ په خپل هېواد کې کړی وای خو بیا هم د الله تعالی شکر ده زموږ هېوادوال د کومه هېوادنۍ مینه لري د خپل هېواد سره او د خپل هېوادوالو سره او د خپل دین او مذهب سره نو دلته هم الحمدلله نن موږ په شاندار هغه باندې سره ولمانځه او ټول سره راټول سوي د افغانستان بوی ته نه راته بالکل لیدونکو دومره ډېر کسان راغلي وو چې دا زما دوم اختر دی په کاناډا کې ما اول ځل و چې دومره ډېر کسان ولیدل د اختر په لمانځه کې یا دلته چې افغانان سره راټول سوي فکر کوم چې شاید 2000 تقریبا 2000 کسان به تقریبا د 2000 شاوخوا کې کسانو ځکه موږ مجبور سو چې څو جمع وکړو په یو ځای سره نه ځایېدل نو مجبور سو څو جمع وکړو نو الحمدلله د ټورنټو چې زموږ په اصطلاح باندې دلته ورته موږ جي ټي اي یا ګریټر ټورنټو ایریا ورته وایو نو د هر ګوټ نه هېوادوال ما ولیدل د ډېر لرې لرې ځایونو نه حتی د جاکس او ویډبیو د شاوا او د هغې ځایونو نه خلک دلته راغلي وو تر څو غوښتل چې د خپلو هېوادوالو سره ګډ لمونځ ادا کړي. ډېره زیاته مننه. تاسو نه مننه. کور مو ودان. مننه. دوستانو هلته ډېر واړه واړه ماشومان دي چې هګۍ سره جنګوي. راځئ د دوی خواته ځو وګورو چې څه خبره ده. شاکر صاحب سلام اختر مو مبارک شه. څنګه ښایسته ښایسته ماشومان دي ګلالي ماشومان هم راغونډ دي. په هر اختر کې موږ د وطن یاد تازه کوو دوی ته او دلته ماشومانو ته د دوی دود او دستور ښیو چې موږ هلته څه کلتور درلوده په اخترونو کې موږ څه کول نو د هغې دپاره موږ په هر اختر کې دې دپاره چې خپل دود او دستور تازه وساتو نو ماشومانو ته د هګۍ جنګولو شرایط هم فراهم او دوی ته پته لګېږي نو دوی اوس خوشحالېږي چې دوی ته واخله بچو. اوکې سلام اختر مبارک شه. نوم دې څه دی؟ نوم دې عمران دی؟ ریحان. اختر دې مبارک. مایک. دوی ته تاسو دوی هګۍ جنګي وکړله که نه؟ دوی هګۍ جنګي وکړله خو بعضو ته یې موږ ښیو ځکه دوی دلته پیدا شوي دي دې دپاره چې دوی ته یې موږ وښیو ورته وایو چې څه رقم هګۍ جنګول کېږي کوم سرک دی کوم پچک دی دا ورته ښیو. په دې خو لازم نه یم خبره. ته نه یې خبره که نه درته به یې ما سره خبرې کوی سې؟ سلام. نوم دې څه شی دی؟ محمد یاسر. یاسر جان اختر دې مبارک شه. څنګه دی اختر ښه تېرېږي؟ لمونځ دې وکړه؟ آفرین ماشاءالله. هګۍ جنګي دې وکړه. چا وګټله؟ تا وګټله که مخامخ کس؟ آفرین ډېر ښه. ډېره مننه. ته ماته ښکارې چې خبرې کوې. دوستانو سلام. نوم دې څه شی دی؟ محمد یوسف. اختر دې مبارک شه. څنګه دی اختر دې ښه پیل کړی؟ لمونځ دې کړی؟ څه دعا دې وکړه؟ دعا دې وکړه که نه؟ ټولو مسلمانانو ته دې دعا وکړه. څه دعا دې وکړه؟ هغه سیکرټ ده. جزاک خیر. ډېره مننه. دوستانو اوس هم دلته دوه ښایسته پیغلې دي غواړي له موږ سره هګۍ جنګي وکړي نو راځو د دوی په لور. مژده جانې راځه نو ته خو هېڅ نه غږېږې مژدې اختر در باندې تاثیر کړی دی. بیا بگو سلام. عیدتان تبریک. عید شما هم تبریک باشه. خب حال ما میخوایم که یک اول نامشون رو پرسان کن مژده جان. خب میشه خودت معرفی کنی؟ اسمم زیباست. ماشاءالله خودت هم زیباستی و اسمت هم زیباست. عیدتان تبریک. عید شما هم چرا تبریک. و اسم شما؟ مرزیه. مرزیه جان عیدتان تبریک. شما میخواین که تخم جنگی کنین؟ چطور است یاد دارین یا دفعه اول است مثل ما آره؟ دفعه اول. پس فرق نمیکنه به خاطر که ما هم دفعه اول ماست. پس میبینیم که کی برنده میشه. باش که بگیریم کی میتونه زده یک سرک سرک چشته وایی دا سر دی دا پچک دی اول سرک په سرک وایي هر څوک چې ویوړه او بیا که ډېر یو کس خصیصي بیا هغه پچک هم وایي.
ځکه نور نه اخلي. خب من فکر یک بار دیده بودم به خاطر از اینکه چک کنه که آیا تخم یعنی چی است زخیم است یا نه پوستش بزرگ دندان خود میگذارن بزرگ چک میکردن که هغه کسان چې ډیره تجربه لري هغه په غاښونو پوهیږي چې کومه کلک هغه ده او کومه سسته ما فقط چې کلک یې بیا هغه هماغه خوښوي. زه هم لږ زره تجربه لرم. ما ته خو نه ښکاري چې کلکه ده ته که نه نه ده. پوهېږې ځکه تجربه نه لرم. زما خو کلکه ده. دستی که وکړه زه به زیبا سره وکړم ته یې مرضي سره وکړه. اوکی صحیح است. زیبا جان میشینی یا چه قسم؟ اولین انجام بده. میخوای بشینی؟ صحیح بگی که بغلش نگیری برام. دوستان از من ندست دخه دم سر چلو نکی از ما هم دفعه اول است اینی رو صحیح باید بگیری. شما بشینید. دوستان ما گټلا. خب آل نوبت آل نوبت منجاست. بیا مرزیه این دفعه ما میشینم. مرزی وګټله واو هم دا ستا شوه وایي چې څوک یې وګټي بیا هغه یې اخلي که نه ستا هګۍ زه باید واخلم ته ما ته راکړه د دا واخله. از شما به خاطر شما برنده شده. دوستانو مرزیه جان یې وګټله. بیا هم دوستانو له موږ سره ښکلې پیغله الناز جانه ده. سلام عیدتان تبریک. تشکر بسیار زیاد. عید شما و همه دوستایی که برنامه‌تان رو می‌بینن تبریک میگم. تشکر. الناز جان ما میخوایم که خودت با دوستای عزیز با زبان خودتان با زبان شیرین هراتی با دوستا عید تبریکی بگوین. تشکر بسیار زیاد. ما عید سعید برای تمام افغانای ما در سراسر دنیا در هر گوشه ای از دنیا که هستن عید تبریک میگم. امیدوارم که در کنار خانواده دوستا و فامیل عید خوب و خوش را آغاز کرده و پایان برسانه. با امید روزی که بتانیم عید با تمام خوشی ها و با تمام شادی ها در کشور خود و در کنار مردم عزیز خود ما تجلیل کنیم. تشکر. خب لباسای زیبا پوشیدین. تشکر بسیار زیاد لطف دارین. چطور عید آغاز کردین؟ عید خورد دیگه خورد میگین شما عید کوچک میگین در زبانتان؟ بله عید امسال بسیار مردم شروع شوق داشتن حتی بیشتر از تصور ما مردم مراجعه کرده بودن در نماز عید و یک شور و هیجان در چهره تمام عزیزای ما افغانای ما و مردمان مسلمان سراسر جهان که اشتراک کرده بودن میدیدیم و همه عید به خوشی آغاز کردن. امیدوار هستم که خوشیشان ادامه پیدا بکنه و روزهای آینده را از همین خوشی عید استفاده بکنیم. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. تشکر بسیار زیاد. خوشحال شدیم امروزتان هم صحبت شدیم. ما همچنان سلام. دوستانو له موږ سره زموږ ورور دا له امریکې نه راغلی دی چې په کاناډا کې اختر ولمانځي. سلامونه. السلام علیکم. د ټول ناول تاسو د اختر مبارکي او د تاسو د چینل د طریق نه ټولو هیوادوال ته اختر مبارکي ورکوم. هغه د هیواد دننه که بهري د ټولو د کوچنی اختر مبارک شي. مونږ روژې قبولې. ډېره مننه. کولی سې خپل نوم هم موږ ته ووایې او لیدونکو ته؟ زما نوم اسدالله صدیقي دی او زه د کالیفورنیا ایالت په سانډیاګو ښار کې زه ژوند کوم. نو دا ځل مې داسې تصمیم ونیو چې راشم کاناډا ته. دلته ما په د بعضې کمیونټیانو کې لیدلي وو چې دلته ډېر ښه اختر لمانځي. بالخصوص د NCC کمیونټي کومه د افغانانو کمیونټي دی ډېر ښه په شان او شوکت اختر لمانځي. نو ما هم دا ځل داسې تصمیم ونیو چې راشم کاناډا کې اختر ولمانځم. ډېر ښه. یعنې علت څه و هلته اختر د دې نه فرق کوي که نه؟ په امریکا کې په کالیفورنیا کې څنګه لمانځل کېده؟ هلته چې د دواړه سیم دي دومره فرق نشته ځکه چې افغانان هم هلته همداسې اختر لمانځي کمیونټیان شته دي. خو دا زموږ مینه او محبت ښیي چې افغانان په هر ځای کې موږ ورڅخه لاړ شو اختر ولمانځو او هغې سره دغه کوم دا دود او دستور دغه کوم کلچر چې زموږ دی دا موږ ژوندی وساتو. باید یو بل سره ښه په مینه اختر ولمانځو. تاسو دلته یوازې راغلي یاستئ که نه څوک در سره شته؟ ما سره زما ډېر خوږ ملګری مې هم دی او د ماما زوی مې هم دی. دواړه سره همزولي مې یو. نو دواړه سره ډېر وخت یو ځای تېر کړی دی. هغه هم په امریکې کې اوسېږي. نو ما او هغه دواړه یو ځای راغلي. او هغه سرجانه راځه. سلام سلام. تاسو اختر مبارک. از شما یک سوال داشتم. میخواستم برای دوستا برای
ما بگوییم که ایدی که تجلیل میکنیم یعنی در افغانستان و در بیرون افغانستان فرقش چی است؟ خب در افغانستان و بیرون از افغانستان یکم متفاوت است، چون اونجا کشور خود است، اونجا فضا آزاد است، اینجا یکم ذره همین مشکلات همین فضا و جای است دیگه، اینجا کمتر از اونجا نیست. بسیار خوب تجلیل میکنه، بسیار همگی افغانای ما که اینجا هستن همشان بسیار و پیشانی باز یکی خوب می داشته باشه. خب هیچ فرق نداره. کوشش میکنن که اینجا هم مثل که در افغانستان تجلیل میکنن، کوشش میکنن که اینجا هم امو قسم تجلیل بکنن. شاید آیا لذت امو قسم لذت باز میکنین داشته باشین؟ بله همین روز بخصوص روزای عید اینجا که ما میباشیم احساس میکنیم ما در افغانستان هستیم، چون هم افغانا رو میبینیم، قسمی که میبینی لباسای همون کلچر ما مثلا دیگر روزا ما تو نمیگردیم، این در سر کار و در بازار تو نمیگردیم و در روزایی که همین مراسم عید می باشه، یگان روزی که به حساب از ما شما کلچری می باشه، هموطنان خود میبینیم، ما بسیار خوش میشیم و خوشحال میشیم که یک واقعا دوستای عزیز امروز ما هم بسیار زیاد یعنی حس خوشی کردیم و حس کردیم که واقعا ما در افغانستان هستیم و بین دوستا و افغانای خود ما عید تجلیل کردیم. نستار صاحب تاسو ته اختر مبارکي وایم، ستړي مشئ. هم کاناډا ته ښه راغلاست او هم دلته دغه کمیونټي ته چې اختر پروګرام جوړ کړی دی ته هم ښه راغلاست. مننه خیر اوسه. واقعا چې د کمیونټي ډېر ښه د افغانستان د کلچر نمایندګي وکړله. طبعا فرق کوي افغانستان اختر او د دې اختر ډېر فرق کوي. هم د دې کمیونټي یا موږ په سوشل میډیا کې فالو کوله، هغه موږ دونه امپرس یو چې اساساً سره پلان ونیو چې راشي د اختر په کاناډا کې ولمانځو. دا کلچر او دا فرهنګ چې موږ د ادامه ورکوو دې ځای کې دا زموږ آینده نسل ته دلته په خارج کې ډېر مفید تمامېږي. واقعا ډېر خوشحاله دي کمیونټي نو واقعا چې نن اختر ډېر خوشحاله اختر مونږ تېر شي. څه پکې نوي ول تاسو د نیویارک نه راغلي یاست، کالیفورنیا نه راغلي یاستئ. کالیفورنیا کې او دلته د اختر لمانځل کې فرق څه و؟ یوازینی فرق دا و چې دلته نام خدای تعداد د افغانانو دلته ډېره او نام خدای کمیونټي ډېره سټرونګ ده دلته، په ډېر زیات تعداد سره یو ځای اختر اگر چې په کالیفورنیا کې هم کمیونټیان شته دي، اما په دې تعداد باندې یو ځای اختر نه لمانځي. نام خدای دلته کاناډا کې تورنټو کې نو خدای نن دې کمیونټي په دغه ځخ ډېر راغلي، زرهاو خلک راغلي، نو خدای ډېر واقعا عزت بخش اختر ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب. ښه مهرباني. دلته جالبه دا و چې یو فرق چې دلته و د اختر په ورځ ځکه ډېر فرق نه لري د کالیفورنیا لمانځل او د ساکرامنټو کاناډا کې چې څوک لمانځي، نو ډېر فرق نه و پکې، خو دومره فرق پکې دا و چې دلته موږ نن هګۍ پکې هغه کوم هغه چې د هګیو کوم مراسم چېرته افغانستان کېږي نن هغه موږ دا موږ ته ډېر لذت بخش و. نو ما په خپله هګۍ وجنګول صاحب جان سره. چا وګټله؟ بس دواړه مساوي شولو. چې مساوي شوي خو به ناستې یاستې اوس هغه وایې رښتیا به وایې. خو جان وګټلې تکړه ده، ما ورته تکړه وګټلې. ښه ډېر ښه ډېر ښه. فارسي کې تخمباز مننه ډېره مننه. ښه وخت مننه. سلامت سئ. تشکر بسیار. دوستانو واقعا نن دغه اوسنی اختر چې نن اوله ورځ ده ډېر ښه پیل شو. موږ د افغانانو ترمنځ وو او داسې احساس مو وکړه چې موږ په افغانستان کې یو، ځکه چې هغه د افغانستان د افغانانو مینه، محبت، کلتور، داد و دستور ټول دلته ول. اما هر فرهنگی که ما در افغانستان داشتیم و در روزهای عید انجام میدادیم اینجا تمامش دوستا امی افغانای عزیز ما که اینجا بودن تمامشان انجام دادن و ما از دیدنش حتی لذت بردیم. دوستانو ما سره په څنګ کې اغلې پلوشه صالحي د افغان ټولنیزو خدماتو مرکز د بورډ غړې ده. له دوی سره به اختر مبارکي کوو. سلامونه، اختر مبارک. سلام، عید مبارک، اختر مبارک شه، هپی جمعه مبارک شه. تشکر از شما، تبریک. تشکر از اینکه شما هم تبریک باشه. عید شما هم و بسیار یک لباس مقبولم پوشیدین ماشاءالله. تشکر. شما مقبول است. قسمی که معلوم میشه شما بسیار خسته هم معلوم میشین و برنامه هم به آخر رسیده. میشه بر ما بگوین که کی در رأس بوده و کی برنامه ریزی کرده این برنامه امی پروگرامی که به تمام افغان‌ها از سراسر کانادا یا اونتاریو جمع آوری شدن، همگی آمدن اینجا گرده هم. میشه بر ما یک کمک معلومات بتین در این مورد؟
من شرونه ما همیشه برنامه ایده به بسیار کلانی میگیریم و خوشبختانه افغانای ما در تورنتو خصوصا در چهار بغل جی تی ای بسیار زیاد هستند و روز بسیار زیاد میشن که ما از بسیار گروه کوچک شروع کردیم. حالا نام خدا به هزار ها 2000 تقریبا بسیار زیاد. اگه امروز هم شما دیده باشین بسیاری زیاد نفر آمده بود که ما جماعت یک دفعه نه بسیار دو دفعه رو به بسیار سختی جور کردیم. همیشه ما این برنامه را میگیریم و از همه افغان ما خوشبختانه اشتراک میکنن به بسیار خوشی. یک برنامه است که به اصطلاح ضرورت جامعه ماست و در رأس از ارگانایزیشن ANSS فاوندیشن است که مرکز اجتماعی افغان مقیم تورنتو است و در این وقت ما کمک میکنیم. دفتر ما کلش رضاکارانه است. تقریبا 7 سال است که ما همیشه امرای کمیونیتی خود مصروف هستیم و میخوایم یک تاثیر مثبت به جامعه تقدیم کنیم و برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌های مذهبی و یار ما همیشه تجلیل میکنیم و کوشش داریم که بیشتر، بزرگتر، خوبتر و رقم بسیار و نوع بسیار خوبش به کلگی برسانیم. امروز جای ما به حد تنگ بود اما نام خدای قدر نفر زیاد بود. من که دیدم بسیار زیاد نفر بود. هدفتان از این برنامه اندازی برنامه چی است؟ درست. هدف ما یکی است که مردم ما جمع شود و دومی است که هر کس بتونه چین کانادا فامیلای کلگی نیستک و یک اجتماعی بسیار خرد هستیم و از لحاظ از که بگی از لحاظ اجتماعی و چیزا بسیار محدود از برنامه‌هایی که در تورنتو برای افغان‌ها هست که اینا اشتراک کنه، را یکی دیگه گپ بزنه، یکی دیگه را بشناسه و همچنان از تجربه یکی دیگه استفاده کنه و همچنان یک برنامه را مساعد میکنه، یک زمینه را برای که مساعد میسازه که میتونن اونا بیاین اولادای خود بیارن تجربه بکنن از اینجا که این چی از خاطرات طفولیت بسیار یک چیز است که بسیار مهم است برای میگی که تا که زنده هستی از خردیات قسم میکنی و این یک چیز بسیار برای من بسیار یک چیز مقدس و یک پر خاطره است از همیشه از خردی و نمور ما میخوایم به اولادای خود انتقال بدیم که امور فرهنگ ما را، کلچر ما را، خاطرات خود زنده داشته باشن و خوشبختانه افغانای ما بسیار زیاد کوشش میکنن که اولادای خود بیارن دیگه پارتیسیپیت کنن، اینجا اشتراک کنن. خب این جای افتخار است که چنین کمیته وجود داره که به افغانا خدمت میکنن و افغانایی که تنها هستن و فامیلایشان اینجا نیستن با اونا احساس ایره نمیته که فامیلایشان اینجا نیستن و احساس ایره میته که هم مگی افغان کنار هم استاده هستن و با هم کنار هم کار میکنن. واقعا جای افتخار است. طبعا یک چیز بسیار بزرگ است و یک از همه کمیونیتی، همه نمایندگان میان و همه کسی که اینجا اشتراک میکنه همیشه پرخنده پس میرن و دلشان بسیار پر شده میرن و میفهمن که ما اینجا هستیم. بسیار زیاد تشکر. خوش شدم. تشکر از آمدن. همچنان زیاد خوش شدیم از دیدنتون. تشکر. زنده باشین. دوستانو دلته لمونږ سره یو بله اغلې ده چې غواړي لمونږ سره اختر مبارکي وکړي. سلام مادر جان، خوب هستش؟ بیایید اینجا میاییم در بگراند خوبش میاییم بیایین. چطور هستین؟ تشکر، زنده باشید، سلامت باشید. عید بر شما تبریک میگم. بسیار زیاد تشکر. خوش آمدین به اینجا. بسیار ممنون هستم، خوش هستم که شما رو میبینیم. عید شما مبارک. تشکر، عید شما مبارک. همچنان عیدتان تبریک باشه. تشکر. روزه و نماز، طاعت، عبادت همه کی قبول بشه. تشکر، زنده باشین از شما همچنان. خب ما شنیدیم که شما زیاد فعالیت‌های اجتماعی در تورنتو دارین. می‌خوایم از شما بشنوم که در کدام بخش هستن؟ تشکر، زنده باشین. ما یعنی از تقریبا از 2010 یک کمیونیتی را به نام دوستداران فرهنگ البته در اینجا با محترم سید مقصود برهان اینجا افتتاح کردیم که البته تعداد زیاد از فرهنگ‌های تورنتو در اونجا البته ما از در ابتدا البته یک 7 نفر بودیم، باز از تعداد 7 نفر با مرور زمان آستا تعداد زیاد را جمع آوری کردیم که با اینمی روزای فرهنگ خود نوروز و عید و برات اینا را از او تجلیل میکردیم و همچنان روزانه گرد هم جمع میشدیم در هفته یک روز و تا که نمی سینیرها البته سالمندا به خاطر از اینکه در خانه نمانن و دقیق نیارن و میفهمیم که افسردگی نگیرن و میخاطر گرد هم جمع میشدیم و شعر و شاعری و نویسندگی و خطاطی و رسامی و همی کارا را پیش میبردیم تا اینکه بازم عید و اینا میامد و از محفل همین چیزهای خود ما
جشن میگرفتیم و استقبال میکردیم. بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. میشه در لهجه شیرین هزارگی هم برای بنده های ما عید تبریکی بگویید؟ گرچه ما در کابل تولد شدیم و دختر کابل هستم، دختر مردم اهل غزنی و جاغوری هستم. بسیار خوش هستم که بگویم من لهجه خود خوش دارم، مردم خود خوش دارم. بسیار شیرین لهجه هستم. اما تا جایی که بتونم من میتونم که بگویم بله میتونم بگویم که عید مبارک شده و به تمام مردم خود ما عید مبارک میگیم. عید خوب و خوش داشته باشین مردم عزیز. بسیار زیاد تشکر. تشکر بسیار زیاد لطف کردین. بله ما در تورنتو بر علاوه که امی برنامه ها را با تعداد زیادی از فرهنگی ها، البته به نام انجمن دوستداران فرهنگ البته ما این برنامه را پیش بردیم، با یک به نام آسمایی پیش بردیم و حال همچنان امی برنامه اجتماعی را از طریق زوم با تعداد زیاد افغانا همچنان ما می فعالیت های خود پیش میبریم و هستیم با تعداد خانم‌ها و افغانا. موفق باشین. سلامت باشین، زنده باشین. دوستان ما سره پتنګ کې ډاکټر صاحب میرویس صافی دی، دوی سره بختر مبارکي وکړو. سلامونه ډاکټر صاحب، بختر مبارک شه. وعلیکم السلام، تاسو مبارک شوي. او ونه مزه خبرو کوم چې تاسو دا هغه چې دا ویډیو کلیپ شارټ وګورئ نو د نړۍ په هر ځای کې چې وي هغه ټول د زموږ لپاره درانه سلامونه، احترامات او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي ورته وایي. ډیره مننه، ماشاءالله خپل فرهنګ مو ساتلی دی، ښکلي افغاني کالي، ښکلي پګړۍ. بس موږ خپل افغاني کلتور خو نشو هېرولی، چې هر څه دی دې ویاړو، دا زموږ فخر دی. ډیره مننه. ما اورېدلی دی ډاکټر صاحب، ما اورېدلی دی چې تاسو ډېر ښایسته شعرونه وایئ. ټول شعر تاسو ته وړاندې کړم. وایي دا خوږېدلی زړه مې د رغېدلو نه دی، اوس به څه چل کومه د صبرېدلو نه دی، او د هیچا نه منې خبره ناقرار دی، خدایه زړه مې د ښکلو تابعدار دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو موږ راغلي وو نن لکه څنګه چې تاسو د ویډیو له پیله ولیدله د اختر لمانځه ته راغلي وو او له هیوادوالو سره مو د اختر مبارکي وکړله. د افغان ټولنیزو خدمتونو مرکز یو پروګرام جوړ کړی و چې دوی فکر کول کې شاید تقریبا 1000 کسه 1.5 کسه به راشي دغه اختریز پروګرام کې به ونډه واخلي، د اختر لمانځه کې به ونډه واخلي، خو له تمې خلاف تقریبا 2000 نه پورته کسان راغلي وته. 2 ځلې که 3 ځلې لمونځ هم ادا شو. نو مونږ زه مژده جانه ته سهار چې راوتلې ته اوس پر میز نه دي خوړلې، فکر کوم چې اوس هم روژه وقتی که روزه خلاص میشه بعد از او یعنی اول عیدم تو احساس میکنی که روزه است، از خاطر دلت یک چیز نمیشه که بخوری. و دوستای عزیز ما رسیدیم به پایان برنامه. مسکا جان برنامه خو خلاص شد. دوستای عزیز عیدم به تمامتون تبریکی. حالا میرسه نوبت چی که خانه یکی دیگه خود بریم عیدی کردن. منتظر ما باشین، زمونږ به تمه اوسئ، حتما موږ به یو بل کره ځو، دوستانو کره او ویډیو به اخلو او له تاسو سره به شریکو. ښه اختر ولرئ، اختر مو بیا هم مبارک شه او اختر مو بختور شه. عیدتان مبارک، خداحافظ، عید خوب و خوش داشته باشین. الله پامان.